این در افغانستان بیچاره تطبیق نمیشه دراله و یو کس ناجوړ و بیا ډاکټر ته ورغلي و ډاکټر ورته ویلي و چې دا کس خوشحاله ساتي خوشحاله یې ساتي نو کورنۍ دی خوشحاله ساتو ته تخناوه تر ماښامه په خندا مړو که نه اوس یې د غني حکومت په دیموکراسۍ ورته مړ کړو په همه شمولیت یې ورته مړ کړو دې ته وزارت ورکړه دې ته معاینات ورکړه دې ته وظیفه ورکړه دې ته تنخوا واله کړه دې ته باډي ګاټان ورکړه دې ته موټر ورکړه دې ته زري واخله که نه له دې نه سیمټ راتاو کړه له دې نه سیمې خاردار راتاو کړه ټول اقتصاد په همدې کې ولاړ نور افغانستان د دې شیطانو طاقت نه لري الله تعالی دې موږ تاسو ته توفیق راکړي ما مخکې وویل چې موږ داسې یو نظام یا داسې څه له منځه نه دي وړي چې خلک په هغه پسې ارمان وکړي ما بله ورځ په د انطالیا په فورم کې دا خبره وکړه چې دنیا له موږ نه د نظامونو نمونې غواړي ماډل غواړي آیا یو داسې ماډل په افغانستان کې شته چې موږ ته یې پېښ کړي چې موږ هغسې ماډل ورته راولو د نور محمد تاریخي د کمونستانو کودتا غواړي که د حافظ الله امین قتل و قتالو غواړي او که د ببرک کارمل اشغال ته زمینه سازي غواړي او که د نجیب د علماو د صلحاو د وژلو تاریخ راژوندی کول غواړي او که له هغه وروسته بیا د حضرت صاحب شفقت الله مجددي د 2 میاشتو حکومت بیا د استاد رباني د 5 میاشتو حکومت بیا په هغه کې حل عقد شوراګانې وي بیا نه سره جوړېدل په کابل کې 80,000 انسانان یوازې په خپلمنځي جنګو کې په شهادت ورسېدل کابل په کنډواله بدل شو بیا له هغه وروسته په بون کې یو څو کسان سره کېناستل دا اوس هم شمول وکړو بیا له هغه وروسته د ډاکټر صاحب اشرف غني او ډاکټر صاحب عبدالله حکومت په یوه ورځ باندې به 2 رئیس جمهورانو د ریاست جمهوري قسم کاو یو کال کې به نتیجه نه معلومېدله جنګ کېرې په جوړېدو